بیا راته مخامخ نادر خجر تیزه شه کنه خدای کو څو پیدا ده بچره ماتومه او د اولی د ماتوم ګویا تیزه شه ای سړی خپو کې مې زور نشته خو لږ ایثار سره راته لاس مې ونیسه کنه راپروزه ما دا ظلم تا ځان سره په خپله کړی دی خېټه تا خرابه اوس ګناهګار یې مونږه زه به دې بوځم کور ته ولې خیر خو دي ای سړی خبره کومه ودرېږه ایثار شه یم پته نه لګي چې دې پلان مې په دې وروجو کې ساه چولو وه وایي چک مې خوړلي دي که نه ویم پختې مې داسې خوږېږي که نه دونه الټۍ مې کړي چې خېټه مې خوږېږي ګوره ښځې ما ویل تا ما سره واده وکړه که نه ته به زمونږ کور ته راشي ته به زمونږ په خوی بي راوړې د وږېتوب به درنه وځي زما ماما سره به لږه کښېنې پاسې پاپا جان ته به ګورې اروا به دې مړه شي خو نه ته د مور او پلار په اروا پسې ته دي دا اوږې تږي تنظیم نیولي دي سپو کوترو ته نه مړېږي چې یو مجمه به دې راتښتوله کټ لاندې به دې ښوده بله به دې راوړه لاس کې به دې نیولې وه بله به دې شاپر کې ښوده لکه ګزاره سړی کوي په خپل بدن او په خپل وجود باندې لږ پام کوه ته پرېږده دا خبره یم خبره کومه امونږ چې کومې ښځې راغلې وي یم څلور پنځه ښځې ما سره په واټ کې پرتې وي او همدقه یو چغه بېواله چې وایي یک روج یم خوړلي دي خېټې یم خوږېږي یم چې دې پلان مې پکې ساه چولو والله وایي ویمې ما سره خو دا غم دی چې دې به نور چاله څنګه کار کوي زه زموږ خو د کور خبره وه چې بل چاله به پکې ساه اچوي په دې روجو باندې ستا د مور زړه نه وښه دې پکې ټیک جمال کوټه ور اچولې ده دا چې ټول ته قص کېده چې خدای د ټولو خېټې خرابه کړي دا غره چې ما نه وې خوړلې زه خو په هغه ورځ باندې نه وم پوه شوې ما د بل واده کیمرامیني کوله تا نه وې خوړلې یم تا سره خو دا غم هم نو چې زما دا ښځه هسپتال کې یوازې پرېږدم زما نه علاوه څوک نشته دی ورانه لارې تا ته پته شته مرګ شته او را به شي دله چې زه ستا په بدو به ټول درغلم پېژ ما لټه کفن هلته راکړم انشاءالله ما خو ډاکټرانو ته ویلي ما د زخ روستن ولي واخې چې دین هم خدای خلاص کړي ملا مې د چرګو په مرض مړه کړي الله راباندې ټوپکې راولي ته بیا وایه ته بیا وایه ګوړه شکره دا خبره دې شه خدای ګو ستا خو د خور بادو تا له څه پکار چې ته پکې ګډېږي خو هلته ما سره هسپتال کې ناست وې که نه نه دلته خور به ذات په سرو سترګو تللی کور ته څه دغه یو ورور یم ما چې زه پکې نوم ګل شي دغه واده خوشحالي بیا نه الله خو دې د روبینې خاوند سره خو کي چې هغه به ښځې له څه راوړل نو لاړو ما له به یې جوس هم راوړل اوبه به یې م راله راوړې سسې راله راونړل او اوس خو چې راوتلمه ستا د راتلو نه مخکې راله سوپ هم راوړل وي دا اوس که وي چې خېټه دې لږه ټیک شي دا د روبینې خاوند په دغه هسپتال کې نوکر دی هغه خو تنخوا ورکړي څنګه یې نه راوړي اوس د هسپتال په بله واړومه څه وشم پسې د هغه ښځې وروجې خوړلې وې که نه هلته پرته وه پیچس پې لګېدلو نو څه به مې کړو وه اوس څنګه ښځې بس سړي ښه یم ګزار وکړو خو تا را سره ډېر زیات یې وکړو چې تاسو هلته پرېښودم په ناجوتیا حالات کې او دلته رالې هغه مه کوه بس ښځې زړه مې سر درد وکړه که نه دا دویم واده به وکړم چې ستا د خدمت خو لږ څوک کوي یاره ته خو ناروغ یې که نه د کور کار به مو اوس نشي کوی ما ته پته لګي نو ښځه خو مې راوشته پېښ وې بس تقریبا داسې چې د شپې 11 بجې شوې نو پلار مې ورغی او د دې اسلام باچا د جومات نه مولا راوست چې مولا یې راوسته بس نیکه یې راله وتړله ووه خبره خو زه خو پوهېږم چې خلک خبر دي یو ورځ څه ګورم چې نه ګورم زما دا اوښیان نه دي د چا نه مې د جینۍ راوستې وه دوی مخې له راله چې دوی مخې له راله اوس ما یاره په شیکلو ما بس یاره لار مې داسې بدله کړه داسې مخکې لاړم ما وی اوس مې ګیر نه کوي خدای شته الله ته بچ کړم که ګیر کړي مې که نه نو وجلی مې پېښ وې بس زما خو چې کوم د اخري ورځ وه ځکه چې پردي کور نه مې جینۍ راوستې وه لکه دا ګوره څه وړې خبرې نه دي لکه تا ته ووایم که نه نو دا ما ډېر ظلم کړی ظلم دې کړی و او لکه خبره لکه ما د هغوی عزت ته په سپکه کتلي وو پېښ وې کار خو دې د سر وشو که نه ویم چې اوس به لږ کم دی په ګیره کې لږ کار وکړم بس نور په دې ماشاءالله کار برابر دی او ډېر انشاءالله چې داسې پنسي دې کړم که نه ښکلې به شي ښکلې مې که نه یاره ښځو ته مې ښکلې که ښځو ته دې ښکلې په دې عمر په ښځو پسې ګرځې که څه کې او که ځان بل واده کوو یاره بل واده چې وکړې که نه نو انشاءالله دا ته وایم نه دی دا ورځ به دې بدلې شي ښه
ها دویم واده ام ولی په ما کې څه چل دي ما ستا کومه خبره نه منلې د کمی خبرې جامې پیزار مې د خیال نه ساتلې او دویم واده او ها اوس پوه شم ام دویم واده به ولې نه کی چې زرل ته پرېښوده مطلب ته نازک ته نینی چینی کې دي اوړې دي روړې دي ګوره دا نازک دا نوم به د خولې نه وغورځوې ښه پرې ګورې مه کوه ته ګورې بیا لږه مست رامسته شي که نه تا ته زه لږ غونډه کې وخاندم ته بیا مستېږي الله راله پري نوم راکړی خو سپېره یم چې پري وم نو سپالوت وم ستاسو سپېرونه به مې ځان خلاص شوی ته دا کله کور کې ناصفې شي خو نیا دې مرغۍ ده او ته پرې او پر واخې ګرځې په دې کور هغه رجس را روان دی اش خای به تو ټاټ به تو دا چا دی په خپل په کې لاړ سعودي دوبه ته اواز ورکه کنه شابه ځه زنګ یې سپلې پسې وباسم ګورې وکشه به مستا جذب د لواته چې بیا خیر دی غوښتو به الله په شرمونه ګوره کنه ما ستا لپاره پیژ هلته مې خیر وغوښتو ستا د خوشحالو دپاره ما یې ښځه به مې خپوي خو ته ښځه نه ته هغه نمکداره بوټې که نه چې خلک وچو په سارو باندې هم نه خوري ته هغه بوټې غلي کېنه ظالمه زما په شان جنۍ خو په دې ټول کلي کې نشته دی زه خو چې کله وړوم او لږه غټه شوم نیم د مالت هلکان به راته ګوته په خوله ولاړو دا خو زما قسمت خراب و چې تا سره مې دا ستا یوه خبره هم په ما اثر نه کړي دا لاس راکړه لاس دا دې خواږه دا د نن نه پس ځان سره لیکلی وساته چې په دې را روانه میاشت کې مې دویم واده ونه کړو زما نوم به نادان نه او زه به د سیفوري زوی نه یم بس دا زما خبره ده اسانو نالونه ول چندهانو خپې اوچتې کړې وي چنده خپل وټوخته وي چې ما کشمیر ولیدو یم چې څه کې وکړه تاسو څوک پیشو هم نه درکوي څوک پیشو زه په پیشو څوک وم چې ښځې په پیشوګان څوک څه کوي ته وګوره ښځې د روپۍ درې نور ډېرې دي که نه چې خلک یې داسې هم درکړي راشه ته به څوک وایي ودې وي سړي ستر را باندې ګرځي یم د لاسه مې ونیسه کوه جبه کوه شواله روباسه له جبه روباسه وغاپه ظالمه خوله مې ټوله سره خره دویانو سره خوله مې ته لږه غونډه کې داسې الټه کړه که نه خدای راباندې دغه د اټیک وکړو پوه شوې د خاوند نوم ګوره د خدای ظالمې د خاوند قدر عزت کوه د خاوند خیال ته ته د خاوند دغه شان مې د لاس ونیسه چې کور ته ورته شو هغې راته وګورې چې دوی خپلو کې څنګه مینه ده خدای دې نه کړي راځه راپسې ځه زه تا سره مینه کوم جوتیا باندې نه یم ولیمې پسې مې زړه خبرې دي ټول به څنګه ښکلې ګډېدلې زه د هسپتال کې داسې بد حالات پرته وم دغه ډانسونو لیونی کړه که خدای دې په دې ډانس کې خپل ټکي او درې پیوندو کې ماته شي او په کټ پرتې نو خو ما پسې سیډي کولی شي په خوله دې نه امین شه لږ په زوره وایه چې زه یې اورم دا چې ښکلې دوام یې توکړه که نه چې په عمر خود به یې چاته نه اورېدلې زه خو تا سره پټه ډېره مینه کوم په مخامخ یې ته نه ظاهروم بیا دې ځان لاسې مې ونیسه که نه چې هغې کور کې بیا به وایي چې وایي راځه وي تاسو کې تختې مې ستو خو ما قصه دې واورېده بل زموږ دا واده وشو څو ورځو کې که نه تا خو به کتلي او مبارک شه دا زما دغه زوی و ارمانو د هغه واده وشو خو هغه بدقسمته په دې شو چې واده پې راس رانغی ډایرکټ چې کم دی بار ملته لاړ لږ داسې که لږ اوچته که داسې دا نه دی دا بربده چې کم دی ګیره نه مه جوړوه ګیره ګورې خو ښکلې شاته دا سنت طریقه ده په دې به چې کم دی ګورې خدای دې وخي مړه نیانو لدم خو یاره نیان نشته په خټ کې خټ ته زر ازار دی کم دی انتظار دي یا دی کم دی نور کسان دي زموږ دوستان دي دا زموږ تر وروالی کې هم راځي که نه نو ورځه کار پې کوه داسې چې کم دی مدح کوه که نه ده که دا خو ګوره صفایي به کې دا چې کم دی اوس ځان نه چې کم دی شړه ګیدړه به نه جوړې داسې که او سنره باران دے پما ناکام دے زد جانان دیدن لزما او باران دے دا باران نه دیوان نړول شکر دی چې شین اسمان شو بس باران او بارانو ټیک ته ما خو د باران نه وانلو خو ته ماته نن صفا صفا خبر وکړه یا خو د اسمت الله دی هغه مور جوړه شوې ده د چپسو په ګوتې باندې خلکو له کارونه کوي په کورونو کې او یا تا په دې کور کې لیدلي اخر څه دي ته ما په دې پوه که ظالمه د دوی په شان ښه خلک ما په دنیا کې نه دي لیدلي والله قسم دی چې دوی ته کله ښه خلک وی که نه بس خندا راله راځي عجیبه خبره ده دا نه دي یو خبره ته کومه لږ لامبه را لامبم ښه لامبه ما کوم ځای کې لامبې داسې چوش بند نه ځي لکه د ګډو طبیلې نه چې مې ورسره وښکې ویې شوې موږ له دې اړه څښاک ته بیا زه جینۍ کوم د دې ګولو د وجې سړی خارق راولي دا غونډه مسله په ګولو وراچولې د ګولو نه رابار شو ځان را پاک کړه لږ
ها پیش می نو داسې کار شو چې واده مو وکړو خو یو خبر درته کومه لالا چې ګوره نن سبا دور کې نه دی واده کول چې ګڼې ډېر ناروا کار دی لکه د پیسو نه به دې خلاص کي لکه داسې یې کړمه که نه چې اوس که کور ته لاړم یو دوه قرضداري به ولاړي او لالا بس کار دې داسې وشو که نه دا خدای دې خوشحاله کړه خدای به مې نه خوشحالي لږ به مې اوس ته خوشحاله خوشحاله به دې کړم ما خوشحاله که بس یې خوشه ځه داسې کار دی داسې یار زه پرې زمیندارو لږ چکر لګوم نه نو ما یې ګوړه راکړې که نغدې راکړې که نه زیاته درشم هلته ګوړه بدله درکړم نه نو زیاته درشم او دې ته به راشي صحیح ده ځه زه ورځم که نه ما ضروري کار دی ځه ځه زه دې مړ شه ځه زه پرې زمیندارو چکر لګوم به زمیندار چکر مه کوو ځه خدای دې مړ شه ځه خارخ پرې لګېدلی دی مونږ ته ونه لګوي لا ظلم لام بمه Oi Japuria bunyi aduza. Dosa gora. کارې شورو کو خره خبر دی کې د سره عدالت ته ولې دا کوټه دې ټیک نه و او ما ته پته هغه په ډډوزو باندې به تورا کړي ځکه ځان ته نه وکي دا د بي خو باسا انا کنه نه شړی دې د کوټه ته پردو کې ځنانه خدا سيږي راځي نو دوست آیا پاکه ټیک ته چې دا گاونډي انم دي خو به هم په سټر پرده خو بګه پکاري کنه چپ یم ته خدا چې غیرتی راوای ته کوڅه ته کشمیر دی پتا کو اوس کوټه راځه راځه ټول دې کړی راځه پیدا کنه چې اوس ځان دغه ډبونه راځم چې دا غوخه جومي وخورم یم ته خو ځنن په خلکو باندې شوره شرمنده کړم یاره خو یم چیناره باندې تاسو ما بچ کړی دا غیرتی زوی درواله نه د مینار پاکستان پوری نو چت کو ماشاءالله دا راټو دا ګورا دلته پړډه نو پکارو ها وای تاسو کو کې نه وسو زه خو دوه مو سره پاسې دم د جمعه ته تلم ها او اسی په درناوی د جمعه نه وروتم ولې ان شاء الله تعالی په راخته ګای خو جمعه کې مونږ نه کومو ولې څه چالو شو پکې بیا پکې چاته جاپوري څه چل کړی زه نه هغه مشران دي خیر دې ګړې مې خبره بنوا ولا نوی نسل نه دي دا تجمار دته په جرمولم چې مو خدای دې بیغ بنیاد باسه خلک ته تراشه کوي خو څنګه چې مو دا د ما خبران دی ورې دې دا ورته جوړې ولا ته ورځه بچي تا دا ګیلې ده دلته دی کنه جومات کې ته پیژې دې د دې څه به دی مګنه دا نه په جومات کې په یو تب کې نږدې وځو تیز دوا جو خلکو جو وایم دوا به روغه په شواټه ما موږ وکړو چې دوا په بیٹا وکا ته بلا نورم غټېږي نو څه پته لګي هغه تاسو ناپ کړو چې دا کوم دی یا دا چې 75% تو پپا روغه راټ نه ټولې کړه نه ریوي کړه غټې نه سلپونه بیول سلا به بیو او جمعه کې څنګه مولا رو ګولا لارو نو چپل هغه د ورو تغیر نو بل باندې کوم جوال درم دې کړه ورګو غرغه ور ته ورته خوا کې وي ها ورته خوا کې دې په ما دا وکړه دا نو کې لري ما ته پته راوړي بیا تا اکثر مانا مور مخ کې شرمینو دیکھو با شرمې دقه دې دقه لمه وې یو بیا کې اندې کما دقه دې چل راوړه بس پرې څه څه ورکې دې پیدا په باندې نه پیدا را کوټ دې نو دا به چې جوړه چې ورکوټ دې تاسو کا چولی خو په جمعه کې ما نه و چولی وای ما په جمعه کې نه چولی د خلکو مخ کې ما ځان نه شرمولي چې تاسو جمعه ته ما ته ټیټه ټولو مونږ لا خو دا سپېمو وخت سوځولې دي نو او دلته کور کې بیره خبره پیښه هغه دا یو د پردې زری په جمعه کې چې واچي
ته به غټېږې نه ته ته به چاته څه وې همدا دې پلار دې پېژني وي د چپوي جوتي ته ټول یو اے بچي نو داسې کار به دې کړی و بیا به ورغلی وې په اوبو به دې لمده کړې وه چېرته ګرمي بیا شوې وه ګوره پاپا جان ته صبر وکړه ته صبر وکړه په ته باندې بیا نو چې بوګلې بېغوټیه چپکې نه ګورې پیدا شي دوی مخ وه دا خو به زه دې جومات ته مخ نه شم اړولی نه اختر لمونځ هم څه کور کې بسو بس دغه دغه په جومات کې کار شوی لکه پیسې پکې ونې زه جوړ شل ته بیا شی په ډېره واړو که نه بیا خو به دې ورته ویلي وو که نه نه که نه ګوره د کمینه دونه غټ غلطي وکړو دا نه ما چې مې په مونځ کې ولې تښتېدي ته چې وتښتېدې د هر یک په تا درټین شو وي هغه وتښتېد بل وروره شته دا راګیر کې نو ما داسې خو نه والم ماشاءالله نو تا هم اوسه پورې شپږ نمبر یې زده نه کړی یو څو زه خو پنځو نمبرو کې در واپس دا به زه تا له واده کوم صبر وکړه ولې ورته وار شروع ولګوه پرېږده لیکونه یې بند شي څنګه ورته واده کوې دلته ګوره څه ای بچي هغه واده کړی دی هغه واده کړی دی زه قبول شوم خپله ښځې سره زه قبول شوم پرېږده خبرې ځه سیپوریا سیپوریا را یا گیا سړی اے پونجا چودا بسته یا په زور هغه مخ کا اے بیره ته را مخامخ کړه الکا وای خدای خیر کې دقه یې زه ها د دې نه یریدم او مقو شو راځه په مزه مزه را پازه بځي راځه جاړه مخه اوس کامیاب شوې خدای بیخ بنیاد وباسه کمرې ته ځه دا راته ووایه ایو مخ خو دې وسوځېده ولې ګرم شو एकदम ذلیله شي ذلیله شي نو کلونه هغه دې خوړلې وي خو بیا روشني وباسي خلک ماما اوی د تلجیلو سه پمپر واچوه هلته لوندو او دا وچو پاپا جان دا په وچو دا سرکټ زما د مخې نه خوښ دا خدای ذلیله که زه به اوس بار څنګه وځم ما اکثر چوه ګورې وای یقیني شي دا ځای سره پوټاټه روړېدلې دي زویا والټاو خوړل هغه خو ماشوم راټختېدو ګیرو مه ورته پنسه خو ستا باندې ده څوک نوم د ستا تللی دا ما نه دي تللی بچي څنګه بچي دا په زور نوځي دا بچي دا موچه زما شو دغه تا ته پیژوي خو ته به په میزه ولم ته ما باندې ټیزونه نه راولې ښه که نه مردکي وره مردکي دغه جرنګ راغی صبر وکړه بیا څوک دی بیا الو دا څه وې بچو یې کور کې نشته باشه مولا وی پلار ته اواز کړه ای ته ذلیله ما ته یاد وا پلار مې کور ته درو به چې خپل په درو جوړي الکه چپ کا ما ورته یاد نه کوي ډیوټي لټلې ډیوټي کې دي ا ډیوټي لټلې د روزي ده ها مونږ غنیو کور کې ته په خدای بارو کدا دې رول مې ته کور کې د بل چیز ما چو یقین دی بل ما چو پاپا اے ما ته را کړه شو ته خبر اوسه ته ما خدایا پاک چپ ایرورا خپل سامان یو کاټیو شو څه چلو شو زمړه ولې ته نه چېسه بنیاد دیو د ماشومانو اوس که ما ته نه لاړ چې نو دا بده خبره ده ته اوس ما سره په ټیټ باندې نښتې د قرآن کا باندې کو پسې وای دا هغه پې سوځېده ستا خو پې نه سوځېدلی کټ کو پسې راشي ما باندې ګوره ډېر دغه کوې خدای سیپوریا را یا گیا سړی اے پونجا چودا بسته یا په زور هغه مخ کا بیا راته را مخامخ کړه
ورا قالوا